روژه یوه څېړنیزه کتنه، لیکنه او څېړنه رحمت شاه فراز، غږ عمران غني صافی، غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل او کتابتون ویبسایټ څخه اورئ. سریزه د الله جل جلاله په نزد دین یوازې اسلام دی. اسلام د فطرت دین دی او ټوله نړۍ په همدې فطرت پنځول شوې. د انسان د نیکمرغۍ راز د اسلامي احکامو په نیکمرغه او ژوند بښونکي څادر کې په ځان پیچلو کې دی. که انسان غواړي خوشحاله او هوسا شي نو پکار ده چې بیروني نړۍ یې له باطن سره سمون وخوري. که انسان خپل ځان ته هغه څه غواړي چې له باطن سره یې ټکر لري، خوشحالي یې نشي په برخه کېدی. اسلام د انسان له باطن سره سمون او ورتوالی لري. له همدې امله ورته بویه چې د باطن تنده د اسلام په رڼا او بهان د چینه ماته کړي او خپل باطن ته پرې آرامتیا وبخي. د روژې په تړاو په دې تنګ لمنه مقاله کې مې هڅه کړې څو د روژې فلسفه په لنډو ټکو کې تر هیوادوالو ورسوم. د روژې اړوند فقهي مسایل مې فقهاو او علماو تفریحي او دا مقاله د دې جوګه نه وه چې د فقه اوږده بحثونه پکې راټول کړل شوي وی. ستاسو مثبتو نیوکو، نیکو لارښوونو او غوره وړاندیزونو ته سترګې په لار. رحمت شاه فراز. ژبنۍ څېړنه. الصوم د ساما، یصومو، صومن او صیامن مصدر دی. ماده صاد واو میم ده چې په یو ځای کې په تم کېدو او ټینګ پاتې کېدو دلالت کوي. له همدې کبله موږ وایي صومن صائمن، او دا له خوراک، څښاک او له نورو منع کړل شویو شیانو څخه د ده ځان راټینګول دي. او له خبرو را درېدل هم روژه ده. اهل لغت د الله تعالی د دې وینا په هکله فرمایي: ما د رحمان لپاره روژه منلې. سورت مریم 40 آیات. دا یقینا له خبرو را درېدل دي، یعنی غلی کېدل او ټینګ کېدل، یعنی په یو ځای لکه ولاړ. له همدې امله ولاړ ته هم صائم وایي. او همدارنګه صوم د باد درېدو ته هم وایي. او صوم په نیمه غرمه کې د لمر په اسمان کې برابرېدو ته هم وایي. ګوري هغه له خپل دورانه ودرېد. او دغه راز وایي صام النهار، کله چې لمر د اسمان په منځ کې وي. او ابن منظور وایي الصوم د خوراک، څښاک، کوروالي او خبرو پرېښودل دي. او مناوي د صوم د واژې بېلابېلې معناوې رایوځای کړي. وایي الصوم په هغه شي کلک پاتې کېدل چې د تصرف توان پکې ولري، لکه لمر چې د اسمان په منځ کې په کلکه سره ولاړ وي. ویل کېږي صامت شمسو، کله چې د لمر پورته یا ښکته لوري ته خوځښت تر سترګو نه شي، همدا خوځښت کار او توان ده. او صامت الخیل وایو، کله چې اس څرلی وي، سپرلی نه وي پرېښوي. او صام الانسان وایو، کله چې انسان له هغو کارونو راودرېږي چې ترسره کول یې په توان کې وي، لکه د بدن ساتنه، په خوړو او نفس ساتنه، په نکاح سره، او په روژه کې له خوړو لرې کېدل دي، او له خوندور حالت څخه راګرځېدل دي، او د شرم ځای د شهوت له منځه تلل دي، او په دنیا کې له اخته کېدو څخه د خپل عزت ساتنه ده، او الله جل جلاله ته پام اړول دي، او د ده په کور کې ځنډ کول دي، تر څو په دې اعتکاف سره مو د حکمت چینې له زړه څخه راوبهیږي. د روژې پیژندنه. له خوراک، څښاک، کوروالي او له ټولو ماتونکو شیانو څخه بشپړه ورځ د سپېدو چاودېدو له مهاله د لمر تر ډوبېدو د روژې په نیت ځان راګرځول دي. او چا ویلي روژه په ځانګړي مهال کې په ځانګړو شرطونو ځانګړي را درېدل دي. او جرجاني وایي الصوم په شریعت کې له ځانګړې رابندېدو څخه عبارت ده، او هغه له سهاره تر ماښامه د روژې له نیت سره له خوراکه، څښاکه
او له کوروالي څخه رابندېدل دي. په پښتو پوهنغونډو کې د روژې پیژندنه په دې ډول شوې. روژه چې په عربي کې صوم بولي د پرهیز، ځان ژغورنې او بندیز په معنا ده. د روژې میاشتې ته رمضان هم وایي. د فقه د عالمانو په نزد روژه د خوراک، څښاک او جنسي عمل پرېښودو ته وایي چې له سهار نه تر ماښامه پورې په نیت سره عملي کړی شي. د رمضان واژې ته یوه کتنه. په عربي ژبه کې د روژې میاشت ته رمضان ویل کیږي. د رمضان کلمې په تړاو یو عالم وایي چې په 12 اسلامي میاشتو عربانو نوم ایښی، خو د روژې په میاشت کې د رمضان نوم الله تعالی ایښی چې بیله او ځانګړې معنا لري. نوموړی زیاتوي چې د رمضان معنا سوځول یا سوځېدل دي. د دې نوم او د روژې ترمنځ د همغږۍ په تړاو دی وایي چې لوږه او تنده د انسان په بدن اور پورې کوي. دغه اور چې د انسان دننه د لوږې او تندې له کبله هره ورځ رامنځته کیږي، الله تعالی په هغه کې د انسان تیر ګناهونه واچوي او وی سوځوي او په دې ډول تر وروستۍ روژې پورې د انسان ټول ګناهونه وسوځېږي. ابن منظور لیکي په عربي ژبه کې د رمضان ماده رمضان ده چې معنا یې سخته ګرمي او تودوخه ده. دا چې په روژه کې روژتي د لوږې او تندې ګرمي احساسوي، له همدې امله ورته رمضان ویل کیږي. مولا علي قاري رحمه الله بیا لیکي رمضان له رمضا څخه اخیستل شوی چې معنا یې ډیره توده ځمکه ده. په دې اساس رمضان د ډیر ګرم معنا ورکوي. د رمضان دا نوم له دې امله ورکول شوی چې کله عربانو له پخواني لغت څخه د میاشتو نومونو راخیستل، نو میاشتو ته یې د هغوی وختونو او موسمونو له مخې نومونه ورکړل چې په هغو میاشتو کې جاري وو. د تصادف له مخې رمضان د اوړي په موسم کې پیښه شوې وه، له همدې امله یې رمضان نوم ورکړی. په اردو پوهنغونډو کې راغلي رمضان د ر میم ضاد مادې مصدر ده چې معنا یې سخته ګرمي او تودوخه ده. په www.almani.com ویبپاڼه کې د رمضان د زیاتو مشتقاتو معناوې راغلي چې راخیستل به یې بې ګټې نه وي. اول، رمدة الراعي معاشیت، په سخته تودوخه یا ګرم ځای کې د شپون مالونه څرول. دوم، رمدة الصوم، د روژې نیت کول. دریم، رامدة الارض، په ځمکه تیز لمر پریوتل. څلورم، رامدة قدم، په توده ځمکه د پښو سوځېدل. پنځم، رامدة الصائم، د تندې له سختي څخه د روژتي د ننۍ برخه سوځېدل یا ګرمېدل. شپږم، رمادة الامر، په یو خبره ګرمېدل. د رمضان د کلمې په اړه یو بل لیدلوری دا ده چې په کار ده دا میاشت یوازې د رمضان په کلمې یاده نه شي، بلکې د رمضان میاشت وویل شي، ځکه چې رمضان د الله تعالی له نومونو څخه یو نوم دی او په دې هکله د یو حدیث حواله هم ورکول کیږي، خو دا نظر د جعفریه مذهب علما وړاندې کوي. والله اعلم. د روژې نور نومونه. روژې ته په احادیثو کې شهر المواسات او شهر الصبر هم ویل شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا میاشت د اختر میاشت هم بلله. د اردو ژبې په پوهنغونډو کې راغلي روژتي یا روژه لرونکي په قرآن کریم کې السائحون او السائحات هم ویل شوي چې ساحه یسیحو سیاحا څخه دی او معنی ده هغه سفر وکړه. د سایح په دې کلمه کې دې ته نغوته ده چې روژه لرونکی روحاني سفر کوي. د روژې نومونه په لاندې ډول دي. اول، شهر الله، د الله میاشت. دوم، شهر الله الاعظم، د الله تر ټولو ستره میاشت. دریم، شهر ضیافة الله، د الله تعالی د میلمه پالنې میاشت. څلورم، شهر القراءة القرآن،
یعنی د قرآن لوستنې میاشت. 5 شهر الصیام د روژې نیولو میاشت. 6 شهر الاسلام د اسلام میاشت. 7 شهر الطهور یعنی د پاکوالي میاشت. 8 شهر التمحیص د سوچه کولو میاشت. 9 شهر القیام د لمانځه میاشت. 10 شهر العتق من النار یعنی له اور څخه د خلاصون میاشت. 11 شهر صبر د صبر میاشت. 12 شهر الموعظات یعنی د خواخوږۍ میاشت. 13 شهر البرکتو یعنی د برکت میاشت. 14 شهر المغفرتو یعنی د مغفرت میاشت. 15 شهر رحمه یعنی د رحمت میاشت. 16 شهر توبه یعنی د توبې میاشت. 18 شهر الانابه یعنی د بیرته راګرځېدو میاشت. 18 شهر الاستغفار یعنی د بخښنې غوښتو میاشت. 19 شهر الدعا یعنی د دعا میاشت. 20 شهر العباده یعنی د عبادت میاشت. 21 شهر الطاعه یعنی د اطاعت میاشت. 22 شهر المبارک یعنی مبارکه میاشت. 23 شهر عظیم یعنی ستره میاشت. 24 شهر یزد فی رزق المؤمن یعنی د مؤمن د رزق د زیاتوالي میاشت. 25 سید الشهور یعنی د میاشتو مشره. 26 ربیع القرآن یعنی د قرآن پسرلی. 28 ربیع الفقراء یعنی د نسمنو پسرلی. 28 ربیع المؤمنین یعنی د مؤمنانو پسرلی. د روژې تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ژباړه: ای مؤمنانو، په تاسو باندې روژه داسې فرض شوې ده لکه چې له تاسو نه پر مخکینیو فرض شوې وه، د دې لپاره چې ځان ساتنه وکړئ. څو شمېرلې ورځې نو که تاسو نه څوک ناروغ او یا مسافر وي نو بیا له نورو ورځو نه نه شمېر پوره کول دي، او څوک چې په تکلیف سره نیولی شي پر هغه د یو مسکین ورځني خواړه فدیه ده. او چا چې په خپله خوښه څه نیکي وکړه نو لا ورته ښه ده، او که روژه ونیسي ډېره درته غوره ده. که پوهیږئ د رمضان میاشت خو هماغه ده چې قرآن پکې رانازل شوی، د خلقو لپاره لارښود، د هدایت څرګندې نښې او د حق او باطل بیلونکی کتاب. نو تاسو نه چې څوک دا میاشت بیا مومي هغه دې روژه ونیسي، او څوک چې ناروغ یا په سفر کې وي نو په ده له نورو ورځو نه نه شمېر پوره کول دي. الله خو تاسو ته اساني غواړي، سختي خو درته نه غواړي. دا د دې لپاره چې تاسو هماغه شمېر پوره کړئ په قضا سره، او الله په لوی یاد کړئ چې هدایت یې درته کړی او شکر وباسئ. د نور عبادتونو په څیر
د روژې تاریخ هم ډیر لرغونی دی. د روژې په اړه کوم آیاتونه چې پورته را نقل شوي په هغو کې قرآن کریم دا په ډاګه کړی چې روژه پر مسلمانانو په هماغه ډول فرض کړل شوی لکه چې پر مخکینی قومونو چې فرض شوی وه. دا یو څرګند حقیقت دی چې د نفس د تربیت یا مهم عبادت په توګه د روژې تصور په ټولو ادیانو او مذاهبو کې و. د نینوا او بابل تمدن ډیر لرغونی دی. یو وخت دلته د اشور قوم استوګن وو. د یونس علیه السلام بحث هم په همدوی کې شوی. په لومړیو کې دغه سپېڅلي پیغمبر دروغجن وباله او وروسته یې بیا پرې ایمان راوړ. د هغوی د توبې او بیرته راګرځېدو یادونه په بایبل کې د یونس صحیفه کې په دې ډول شوې ده. هغه مهال د نینوا پرګنو پر خدای ایمان راوړ او د روژې اعلان یې وکړه او لوی او کوچني ټول کلک ټوکر په تن کړه او دا خبره د نینوا تر پاچا ورسېده او نوموړی له خپل تخت څخه راپورته شو او شاهي جامې پر تن کړې او کلک ټوکر یې له ځان څخه تاو کړه او په ایرو کېنست او د پاچا او د دولتي چارواکو فرمان له مخې په نینوا کې اعلان وشو او دا خبره خپره شو چې هیڅ انسان یا حیوان ګلا او رمه د هیڅ شی هم نه څکي یا خوري او څکي، بلکې انسان او حیوان د کلک ټوکر واغوندي او د خدای په وړاندې د ژړا او زارۍ وکړي او هر کس د له خپل بد چلند او د خپل لاس له ظلم څخه راوګرځي. د جاهلیت په وختونو کې هم د عربانو لپاره روژه یو ناشنا چیز نه و. د هغوی په ژبه د صوم کلمې شتون په خپله د دې خبرې د سپیناوي لپاره بسندویه ده چې دوی له دې عبادت څخه پوره اشنا وو. په المفصل فی التاریخ العرب قبل الاسلام کې جواد علی لیکي په روایتونو کې راځي چې قریشو به د عاشورا د ورځې روژه نیوله. په دې ورځ به دوی راټولېدل، اختر به یې نمانځه او بیت الله ته به یې غلاف وراغوست. د دې توجه تاریخ لیکونکی دا بیانوي چې قریشو په جاهلیت کې داسې یو ګناه وکړه چې د هغې بار یې ډېر زیات احساس کوه. دوی د هغې ګناه کفاره غوښته، نو د عاشورا د ورځې روژه یې ځان ته غوره کړه. په دې ورځ به د روژه له الله تعالی څخه د مننې په پار نیوله چې دوی د هغې ګناه له ناوړه پایلو څخه خوندي وساتل. په روایاتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له نبوت مخکې دا روژه نیوله. د دې روژې توجه په دې ډول شوې چې یو وخت په قریشو قحطي راغله، بیا الله تعالی له دې قحطۍ څخه وژغورل، نو دوی د الله تعالی د شکر پر ځای کولو لپاره د دې روژې نیول پیل کړل. د یهودو او نصاراو په شریعت کې هم روژه یو عام عبادت دی. په بایبل کې د هغوی د روژو یادونه ځای په ځای شوې او د هغې لپاره د صوم ځانګړي توري په ځینو ځایونو کې د ځان ته کړه ورسولو او د نفس ځپلو تغییرات هم غوره کړل شوي په خروج کې دي. او خدای موسی ته وویل چې دا خبرې ولیکه، ځکه چې د همدې خبرو د مفهوم له مخې زه له تا او اسرائیل څخه ژمنه اخلم. نو موسی 40 ورځې او 40 شپې له خدای سره پاتې شو او نه یې ډوډۍ وخوړه او نه یې اوبه وڅښلې او په دې تختو یې د هغه ژمنې خبرې یعنې 10 احکام ولیکل. په اخبار کې راځي او دا ستاسو لپاره یو تلپاتې قانون دی چې د اومې میاشتې په 10مه نیټه خپل ځان ته کړه ورسوي او په دې ورځ که ځایي وي او که مسافر چې ستاسو په منځ کې استوګنه لري هیڅ ډول کار دی نه کوي، په دې چې په دې ورځ به ستاسو لپاره ستاسې د پاکوالي په پار کفاره درکول کیږي. نو تاسو به له خپلو ټولو ګناهونو څخه د خدای جل جلاله په نزد سپېڅلي یاستئ. دا به ستاسو لپاره د ځانګړي آرام سبب وي. په دې ورځ خپل ځان ته کړه ورسوئ. په قضا کې راځي بیا ټول بني اسرائیل او ټول خلک پاڅېدل او د خدای کور ته راغلل او هلته یې د خدای جل جلاله په وړاندې وژړل او په هغه ورځ تر ماښامه روژه ونیوله او د خدای جل جلاله په وړاندې اورینې قربانۍ او د هوساینې قربانۍ ورکړې. د سامویل په 2مه برخه کې یاد شوي او هغه د ساول او د هغه د زوی یونتن او د خدای د خلقو د اسرائیل د کورنۍ لپاره ژړا او زارۍ پیل کړې او تر ماښامه یې روژه ونیوله. په دې چې هغوی
په توره وژل شوي وو. د همدې لپاره داود د هغه هلک لپاره خدای ته زارۍ وکړې او داود روژه ونیوله او دننه لاړ او ټوله شپه په ځمکه پروت و. په نحمیا کې راځي بیا د همدې میاشتې په 24مه نیټه بني اسرائیل روژه ونیوله او کلک ټوکر یې له ځان څخه تاو کړه او په خپلو سرونو یې خاورې واړولې او د اسرائیل پخت ټول خلک له مسافرو څخه بیل شوي وو او پاڅېدل او د خپلو ګناهونو او خپلو پلرونو او نیکونو د تېروتنو اقرار یې وکړ. په زبور کې دي خو ما خو د هغوی په ناروغۍ کې کله چې هغوی ناروغ وو کلک ټوکر واخیست او د روژې په نیولو مې ځان ته کړاو ورکړه او زما دعا بیرته زما سینې ته راوګرځېده. په یرما کې راځي خو ته لاړ شه او د خدای هغه کلام چې ما له خولې دې په دې صحیفه کې لیکلی د خدای په کور کې د روژې په ورځ خلقو ته واوروه. په یو آیل کې راځي د خدای ورځ ستره او ډیره ویرونکې ده، څوک یې زغمی شي. خو خدای فرمایي اوس هم په ټول زړه روژه ونیسئ او په ژړا او زارۍ زما خواته راوګرځئ او خپل جامې نه بلکې په خپلو زړونو کې درز وکړئ او د خپل خدای لور ته مخ واړوئ، ځکه چې هغه رحیم او مهربانه د قهر په کولو ورو او په لورینه کې غني دی او د عذاب له راوستو څخه ځان لرې ساتي. په ذکریا کې راځي بیا د پوځونو د څښتن کلام پر ما نازل شو چې د پوځونو څښتن داسې فرمایي چې د 4مې او 5مې او 9مې او 10مې میاشتې روژه به د یهودا د کورنۍ لپاره د خوښۍ او خوشحالۍ ورځ او د سوکالي اختر وي. په متی کې راځي او کله چې تاسو روژه ونیسئ نو د ریاکارانو په څیر خپلې څیرې غمجنې مه نیسئ، ځکه هغوی خپلې څیرې ویجاړوي تر څو خلک یې روژه لرونکي وګڼي. زه تاسو ته رښتیا وایم چې هغوی خپل اجر ترلاسه کړی، بلکې کله چې ته روژه ونیسې نو په خپل سر تیل ومخه او مخ دې ووینځه تر څو انسان نه بلکې ستا پلار چې په پټه کې دی هغه تا روژه لرونکی وګڼي. په هغه صورت کې به ستا پلار چې په پټه کې تا ویني تا ته اجر درکړي. په اعمال کې راځي کله چې هغو د خدای عبادت کوو او روژه یې نیوله نو روح القدس ویل زما لپاره برنباس او ساول د هغه کار لپاره ځانګړی کړي چې له امله یې ما ورته بلنه ورکړې. نو هغه یې روژه ونیوله، دعا یې وکړه او په هغوی لاس ورکېښود او هغوی یې رخصت کړل. د دې ترڅنګ روژه په نورو ادیانو او مذاهبو کې هم دود وه. صائبینو به د 10 ورځو روژې نیولې او د میاشتې په پای کې به یې اختر لمانځي. هندوان د چندراین روژې نیسي او د سپوږمۍ له کمیدو او زیاتېدو سره د خپلې مړۍ اندازه هم کموي او زیاتوي. په پښتو پوهنغونډو کې د انصارو د روژې په هکله ویل شوي. د نصاراو په نس روژه له نیمې شپې نه تر نیمې ورځې پورې د خوراک او څښاک پرېښودو ته ویل کېږي. ځینې پکې یوازې د غوښې او پنیر نه خوړلو ته روژه وایي او د نورو خوراکونو پرېښودل پکې ضرور نه دي. د پوهنغونډ راټولونکي خبرو ته اوږه ورکوي او زیاتوي چې په انساني ټولنو کې د دین له پیل نه وروسته تر اوسه پورې په ټولو دینونو کې روژې حکمونه راغلي دي چې د زردشت له دین څخه چې روژه پکې نه وه. له دې وروسته د ځینې نورو اقوامو په اړه لیکي مصریانو به د رامسس په عبادت او لمانځنه کې روژه نیوله. په لرغوني یونان کې به د کښت او زراعت د خدای عبادت د روژې په نیولو په ځای کېده. رومیانو به هم د غمجنو او دردناکو پیښو په وخت کې روژې نیولې. خو هندوان د زیاتو روژو په نیولو د نړۍ له ټولو دیندارانو څخه وړاندې دي. دوی له څه خوراک او روژې ماتولو څخه پرله پسې روژې نیسي او له کوچنیوالي څخه ورباندې ځانونه اموخته کوي. د آسماني ادیانو په لارویو کې د روژې د عبادت په اړه لیکي اسرائیلو د موسی د شریعت له مخې په کال کې خالي یوه ورځ روژه نیوله. دغه ورځ د هر کال د 9مې میاشتې 10مه ورځ وه
بیا یې د ژوندانه د دردناکو او غمجنو پیښو په یاد د روژو شمیر هم زیات کړ. نصرانیانو پخوا ډېرې زیاتې او سختې روژې نیولې، لکه د هرې ورځې په آخر کې به د څه خوړلو او روژې ماتولو لپاره ډېر لږ وخت درلود او نور به شپه ورځ روژه په خوله وو. مګر کله چې کلیسا د حکومت د لاسته راوړلو لپاره هڅه پیل کړه، نو د بیلابیلو کلیساو مشرانو د خپلو ګټو لپاره مختلف حکمونه راوایستل او ډېرې روژې وبخلې. د مسلمانانو د روژې د وخت او مهال په تړاو لیکي: د مسلمانانو روژه د سهار له وختونو څخه د ورځې تر پایه، یعنی د لمر تر لوېدو پورې نیول کیږي او د روژې بندیزونه پکې له ټولو دینونو څخه زیات او سخت وي. په دې ځای کې له بندیزونو څخه موخه د درنو لیکوالانو هغه بندیزونه دي چې په فقه پورې اړوند دي. د روژې ټولیز جوړښت او نظام ترې هدف نه دی. د خپلې پورتنۍ خبرې د پخلي په تړاو لیکي: کله چې د روژتي له ستوني څخه ماشه او مچ تیر شي، یا په پوزه او غوږ کې څه شی وڅڅوي، یا د میوې زړی تیر کړي، یا یې په خوله کې د باران څاڅکی ننوځي او داسې نو روژه پرې ماتیږي. خو د دې مقالې لیکوال دلته دا یادونه اړینه بولي چې د روژې په هکله پورته یادو فقهي مسایلو ته اعتبار نه ورکول کیږي، بلکې ښه به دا وي چې په دې هکله د فقه مستقل کتابونه وکتل شي او په دې برخه کې د پوهنغونډو لیکوالان هم له لیکوال سره یوه خوله دي. ځکه په پوهنغونډ کې د روژې تر عنوان لاندې مقاله په دې کرښه پای ته رسیږي: روژه ډېر حکمونه لري چې باید د فقه په اوږدو بحثونو کې وکتل شي. د روژې تصور د سیکانو په مذهب کې هم تر سترګو کیږي. د سیکانو په مذهبي کتاب سری ګرو ګرانت صاحب کې لیکل شوي: تاسو ښایي 10 روژې ونیسئ او هره ورځ 15 وخته لمونځ وکړئ. روژې ورځني عبادتونه او پرهیزګاري هغه څوک چې پر دې ټولو عمل کوي. ذهن ته مو قناعت ورکړئ او پر ټولو ساککو رحم وکړئ. په دې ډول به ستاسو روژې ومنل شي. دا د روژې تاریخ او په نورو ادیانو کې د روژې تصور ته لنډه کتنه ده. له دې څرګندېږي چې د لمانځه او زکات په څیر روژه هم د قرآن د مخاطبینو لپاره ناشنا څیز نه و. هغوی د روژې له دیني حیثیت او حدودو او شرطونو سره بلد و. قرآن کریم چې کله هغوی ته امر وکړه، نو د روژې له حدودو او شرطونو څخه هیڅ شی هم نه دی بیان کړي، بلکې لارښوونه ورته کړې چې د خدای د یو لرغوني حکم او د انبیاو علیه السلام د یو پخواني سنت په توګه په څه ډول چې پیژنئ، په هماغه ډول د یو لازمي عبادت په توګه سرته ورسوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابو د هماغه له مخې روژه ونیوله او مسلمان پخت په پخت د هماغه تګلارې لارویتوب کوي. د روژې فضیلت: له کلمې او لمونځ وروسته دریم مهم عبادت روژه ده. په عربي ژبه کې ورته د صوم کلمه کارول کیږي، لکه پورته چې یادونه وشوه چې معنا یې له یو څه راتم کېدو او پرېښودل دي. د روزنې لپاره چې کله اسونه وږي او تږي پرېښودل کیږي، نو عربان ورته د صوم کلمه کاروي. د شریعت فیصله کې دا کلمه په ځانګړو بندیزونو او شرطونو له خوراک، څښاک او د کوروالي له اړیکو څخه د راتم کېدو لپاره کارول کیږي. په پښتو ژبه کې همدې ته روژه ویل کیږي. څنګه چې انسان په دنیا کې خپل یو عملی وجود هم لري، د همدې لپاره چې کله د الله تعالی لپاره د ده د عبادت جذبه د ده له عملی وجود سره تړاو مومي، نو د لمانځنې ترڅنګ اطاعت هم پکې رايوځای شي. روژه د همدې اطاعت علامتي ښودنه ده. په روژه کې بنده د خپل رب په حکم او د هغه د رضا او خوښۍ په لټون ځینې روا کارونه پر ځان حرام وګرځوي او په بشپړ ډول د اطاعت سر ورته ښکته کړي، او په دې ډول د حال په ژبه د دې خبرې څرګنداوی کوي چې له الله او د هغه له امر پرته بل ستر شی نشته،
هغه لوړ ذات د فطرت د قانون له مخې یو روا شی هم د ده لپاره ممنوع ګرځوي، نو د یو بنده په توګه ورته ښایي چې بې پوښتنې د هغه د امر په وړاندې خپل سر ټیټ کړي. د الله تعالی سترولي او لویولي او د هغه د لوی د احساس او اعتراف د حالت که پام کې وکړئ، نو هماغه څه د شکر یو رښتینی اظهار هم دی. په همدې اساس قرآن کریم روژه د خدای تکبیر او شکر پر ځای کول ګڼي او فرمایي چې د دې موخې لپاره د روژې میاشت په دې ځانګړې کړی شوې چې د قرآن په بڼه الله تعالی چې کوم هدایت په دې میاشت کې پر تاسو پیرزو کړی چې د عقل لارښود او د حق او باطل ترمنځ د توپیر لپاره څرګند او پریکنده دلیل دی. هغه الله تعالی ستر وګڼئ او شکر یې پر ځای کړئ. ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. د روژې همدا حقیقت دی چې له مخې ویل شوي چې روژه د الله لپاره ده او هماغه به یې اجر ورکوي. یعنی کله چې یو بنده پرته له کوم لامله یوازې د الله تعالی له امر د پرځای کولو لپاره ځینې روا څیزونه هم په خپل ځان ناروا ګرځولي، نو اوس به هغه لوړ ذات په شمیر او تل نه بلکې د خپلې ځانګړې لورینې او پیرزوینې په اساس د هغې اجر ورکوي او داسې بې حسابه به یې ورکوي چې انسان به حیران ورته پاتې شي. له ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ادم اولاده چې هره نیکي کوي د هغه بدل له 10 چنده نیولې تر 200 چنده پورې ورکول کیږي، خو روژه له دې څخه وتلې ده. د الله تعالی وینا ده چې شپاړه دا روژه زما لپاره ده او زه به یې اجر ورکوم په دې چې په دې کې بنده خوراک، څښاک او جنسي غوښتنې یوازې زما لپاره پرېږدي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کیمیای سعادت کې لیکي که څه هم ټول عبادتونه د هماغه رښتیني معبود لپاره دي، خو د روژې ځانګړي کول یې داسې دي لکه په ټولو جماعتونو کې چې الله تعالی د کعبې نسبت ځان ته کړی. د روژتي لپاره د خوشحالۍ 2 وختونه دي. یو هغه وخت چې کله روژه ماتوي، بل هغه وخت چې کله له خپل رب سره مخ کیږي. له دې اټکل کېدای شي چې د الله تعالی په نزد د دې عبادت ارزښت څومره زیات او ستر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ژباړه د روژتي د خولې بوی د الله تعالی په نزد د مشکو له بوی څخه ډیر غوره دی. بخاری شریف حدیث نمبر 1394. تغراز فرمایي د حدیث ژباړه بشکه په جنت کې یو دروازه ده چې اریان یعنی اوبونکې ورته ویل کیږي. د قیامت پر ورځ یوازې روژه نیونکي ترې ننوځي، له دوی سره به بل هیڅوک هم نه ترې داخلیږي. وبه ویل شي چیرته دي روژه لرونکي، نو دوی به پرې داخل شي. نو کله چې وروستی کس داخل شي نو وبه تړل شي او بل هیڅوک به پرې داخل نشي. د روژې دا عبادت په مسلمانانو د روژې په میاشت کې لازم ګرځول شوی. په دې کې شک نشته چې د نفس غوښتنې هیڅ کله پای نه مومي او د دنیا رغبتونه تل پکې پاتې وي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله تعالی په دې میاشت کې خپل یوه ځانګړې لورینه دا کوي چې د انسانانو د غولونکو شیطانانو پر مخ ټولې لارې وتړل شي. فرمایي کله چې د روژې میاشت راشي نو د جنت دروازې پرانستل شي، د جهنم دروازې وتړل شي او شیطانانو ته زولنې واچول شي. نو په دې میاشت کې هر کس ته فرصت وي چې که وغواړي پرته له کوم بیروني خنډ څخه د خپل ځان لپاره د خیر او ښېګڼې هلې ځلې وکړي. د روژې اجر په روایتونو کې بیان شوی چې د انسان ګناوې پرې بخښل کیږي. د توبې او سمون لپاره دا د قرآن کریم عام قانون دی، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د روژې په تړاو په ځانګړي ډول د دې زیری په دې ډول ورکړی. د حدیث ژباړه چا چې په ایمان او د ثواب په هیله د رمضان روژې ونیولې د هغه ټول تیر ګناهونه به وبخښل شي، او څوک چې د قدر په شپه عبادت وکړي په ایمان او د ثواب په هیله د هغه ټول تیر ګناهونه به وبخښل شي. حضرت عایشه صدیقه طاهره رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د جنت دروازه وټکوي. خلکو وپوښتل په څه شي؟ وی فرمایل په لوږې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
روژه د عبادت دروازه ده. د روژې موخه. قرآن کریم د روژې موخه د بقرې سورت په دې آیاتونو کې دا ښودلې چې خلک له خدایه وویریږي. د دې لپاره د لعلکم تتقون کلمه پکې راغلي، یعنی په تاسو کې تقوا وټوکېږي. د قرآن په اصطلاح کې تقوا معنا دا ده چې انسان شپه ورځ د الله تعالی لخوا د ټاکلو پولو دننه خپل ژوند تیر کړي او د زړه له ژور څخه له دې ویره ولري چې که کله له دې بریدونو څخه تیری وکړه نو له الله تعالی پرته بل څوک نشته چې د هغه له وبال څخه یې وژغوري. د روژې له کبله دا تقوا څنګه رامنځته کیږي؟ پر دې خبرې د پوهېدو لپاره 3 ټکو ته پام پکار دی. لومړی دا چې روژه د انسان په ذهن کې دا احساس په بشپړ ځواک راویښوي چې دی د الله تعالی بنده دی. د نفس یو بنسټیزو غوښتنو د نارواتوب د مهر له راتلو سره سم د بندګۍ دا احساس راپنځېدلی پیل شي او بیا ورو په ورو وده کوي تر دې چې د روژه ماتي تر مهال پورې دا احساس له ټول وجود څخه راچارپیر شي. له سهار څخه تر ماښامه پورې له ستوني یو مړۍ ډوډۍ او یو څاڅکی اوبه هم نه ښکته کېږي او د دې شیانو لپاره یوازې د ستر څښتن د امر د پرځای کولو لپاره د نفس له هرې غوښتنې څخه مخ اړوي. کله چې د روژې دا عمل بیا بیا ترسره کېږي نو په حقیقت کې دا احساس د روژتي داخل ته ورښکته شي بلکې په فطرت کې راونغښتل شي چې دی د یو رب بنده دی او له ده سره همدا ښایي چې د ژوند په نورو چارو کې هم په سر ټیټوي او اعتراف د خپل څښتن اوامر ته غاړه ږدي او په فکر او عمل دواړو کې د خپلې خپلواکۍ او ازادۍ له اطاعت څخه لاس په سر شي. له دې څخه ښکاره ده چې په خدای باندې د انسان ایمان له هر اړخه ژوندی ایمان ګرځي چې له هغه وروسته دی هغه ذات یوازې یو خدای نه بلکې یو اورېدونکی، لیدونکی، پوه، حکیم او عادل ذات او هستی ګڼي چې د ده له ټولو پټو او ښکاراو څخه خبر دی او هغه چې له اطاعت څخه یې په هیڅ حال کې هم کوږوالی نشي کوی. د تقوا د رامنځته کولو لپاره تر ټولو لومړنی څیز همدا دی. دوهم ټکی دا دی چې روژه دا احساس د انسان د زړه تل او د روح ژور ته هم ورکوزوي چې انسان یو ورځ خپل رب په وړاندې ځواب ویونکی دی. هسې خو هر مسلمان پر دې باور لري خو په روژه کې چې کله د تندې احساس ځوروي، لوږه او کړاو ورکوي او جنسي ولولې په ټول ځواک د خپل تسکین غوښتنه کوي نو هر کس پوهیږي چې د ځواب ورکولو همدا احساس دی چې انسان د ګیډې او شرمځای د غوښتنو له بشپړاوي راګرځوي. د روژې ټوله میاشت هره ورځ څو ساعته له دې بنسټیزو غوښتنو څخه یوازې له دې عمله د نفس ساتنه کوي چې یو ورځ به له خپل رب سره مخ کېږم تر دې چې د سختې ګرمۍ په حالات کې ستونی له تندې چغې وهي، یخې اوبه یې په وړاندې وي، هر کله چې وغواړي څښی شي خو نه یې څښي، له لوږې ساه خیږي، خواړه پراته وي خو نه یې خوري، ښځه او میړه د ځوانۍ په حالات کې وي، یوازیتوب شته وي، هر کله چې وغواړي خپل خواهش پوره کولی شي خو نه یې کوي. دا ریاضت او ځان ساتنه عادي ریاضت نه دی. د الله تعالی په وړاندې د ځواب ورکولو همدا احساس د ده په زړه او ذهن کې په بشپړ ډول پوخ شي. د تقوا لپاره که پام وکړو نو دوهم اغیزمن څیز همدا دی. دریم دا چې د تقوا لپاره صبر اړین دی او روژه انسان ته د صبر روزنه ورکوي بلکې د صبر د تربیت لپاره له دې غوره او له دې څخه اغیزمنه بله تګلاره ښایي شتون ونه لري. په دنیا کې چې موږ له کومې ازموینې سره لاس او ګریوان یو د هغې حقیقت له دې پرته بل څه ده چې یو لور ته زموږ د حیواني وجود ځواکمن خواهشات دي او بل خوا د الله تعالی غوښتنه ده چې د هغه په ټاکلو بریدونو کې ژوند تیر کړو. دا شی ګام په ګام د صبر تقاضا کوي، رښتینولي، دیانت، زغم، پر ژمنې وفا، عدل او نیاو، بخښنه او تیریدنه، له منکراتو ځان ساتنه، له بدیو راګرځېدل او پر حق درېدنه که نه وي
نو تقوا هیڅ معنا نه لري او له صبر پرته دا ځانګړنې ښکاره ده چې په انسان کې په هیڅ ډول هم نشي راټوکېدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صبر نیمایي ایمان او روژه نیمایي صبر ده. هغه بدی چې بویا ځان ساتنه ترې وشي. د تقوا دا موخه د روژې له لارې ارومرو ترلاسه کیږي، خو د دې لپاره اړینه ده روژه لرونکی له هغو بدیو څخه ځان وژغوري چې که چېرته هغه بدی له روژې سره یوځای شي نو ټول برکتونه به یې له منځه یوسي. دا بدی که څه هم ډېرې زیاتې دي، خو په هغو کې ځینې داسې دي چې په کار ده هر روژهتی ترې خبر وي. له هغو څخه یوه بدي دا ده چې خلک د روژې له میاشتې د خوندونو او مزو میاشت جوړه کړي. دوی فکر کوي چې په دې میاشت کې چې هر څومره لګښت وکړي د الله تعالی په وړاندې نه شمیرل کیږي. نو دا ډول خلک که یو څه خوري او څي هم نو د هغوی لپاره بیا د مزو اخیستو او میلو میاشت وي. هغوی د خپل نفس د تربیت پر ځای نفس ته د ودې ورکولو میاشت ترې جوړه کړي او هره ورځ د روژه ماتې په چمتووالي کې ورځ ماښام کړي. هغوی چې څومره وخت روژه نیولې وي په هغه کې همدا فکرونه کوي چې د ټولې ورځې له لوږې او تندې څخه یې په ګېډه کې کوم تش ځای رامنځته شوی، هغه اوس په کومو نعمتونو ډک کړي. د دې پایله دا وي چې لومړی خو له روژې هیڅ هم لاسته نه ورځي او که څه ترلاسه هم کړي نو په هماغه وخت به یې لاسه ورکړي. له دې بدۍ څخه د ځان ژغورلو لاره دا ده چې انسان په خپل ځان کې د کار کولو د توان لپاره خوراک او څښاک ارومرو ورکړي، خو د ژوند موخه یې ونه ګرځوي. هر څه چې بې له چمتووالي لاسته ورشي پر هماغه له الله تعالی مننه وکړي او ویې خوري. د کورنۍ غړي چې په دسترخوان یو څه کېږدي او زړه ته یې ونه شي نو پر خفه نه شي. که په خوراک او څښاک کې ولګوي دا څیز خامخا د ده د روژې برکتونه زیات کړي. که الله تعالی مال او شتمني ورکړي وي نو د خپل نفس د لویوالي په ځای د بېوزلو او سوالګرو په مرسته او د هغوی په خوراک او څښاک کې ولګوي. دا څیز به خامخا د ده د روژې برکتونه زیات کړي. د لګښت او انفاق په هکله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تګلاره همدا وه. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په عامو حالاتو کې هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر ټولو زیات فراخلاصې و، خو د روژې په میاشت کې به د سخاوت او لورینې یو ساری وګرځېدی. دوهمه بدي دا ده چې د لوږې او تندې په حالات کې په طبیعت کې یو څه تنتیا رامنځته کیږي. له دې امله ځینې خلک د دې په ځای چې روژه د اصلاح او سمون وسیله وګرځوي د غصې پارونې بانه ترې جوړه کړي. په خپلې ښځې او ماشومانو او تر لاس لاندې کارکوونکو باندې په نه خبره پارېږي. هر څه چې په خولې ورشي وایي. که خبره لږه زیاته شي نو د کنځلو باران پیل کړي او په ځینو حالاتو کې خو د تر لاس لاندې کارکوونکو له وښلو ټکولو څخه هم ځان نه راتم کوي. له دې وروسته خپل ځان په دې خبره ډاډه کوي چې په روژه کې خو همداسې کیږي. د دې درملنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې چې انسان دې په داسې وختونو کې د دې په ځای چې د پارېدنې بانه یې وګرځوي بلکې د خپل ځان پر وړاندې دې یو سپر په ډول وکاروي او هر کله چې د پارېدنې او غصې موقع ورشي سم د لاسه دې ور په زړه کړي چې زه روژه یم. پیغمبر اسلام فرمایي روژه سپر ده، نو له تاسو څخه د هر چا روژه وي هغه دې د بېحیایۍ خبره نه کوي او نه دې د ناپوهۍ ښکارونه کوي. بیا که چا کنځل وکړه او یا یې غوښتل جنګ وکړي نو ورته ودې وایي چې ما روژه نیولې، وروره زه روژه یم. دا حقیقت دی چې روژه لرونکی که د غصې او قهر پر مهال هر ځل دا تګلاره غوره کړي نو ورو به ویني چې د خپل نفس پر شیطان یې څومره ولکه موندلې چې اوس یې په راپرځولو کې ډیر کم بریالی کیږي. د شیطان په وړاندې د بریالیتوب د احساس د هغه په زړه کې د ډاډ او لوړاوي احساس راټوکوي او د روژې همدا یادښت د ده د اصلاح ذریعه ګرځي. بیا به دې همالته غوسه کوي چیرته چې ځای وي. وخت ناوخته پارېدل به ورته ناشوني وي. درېیمه بدي دا ده چې ډېری خلک چې کله په روژه کې خوراک څښاک او داسې نورې لیوالتیاوې پرېږدي نو د خپلې دې محرومي درمان
په هغو لیولیاتو کې لټوي چې د دوی په اند روژې ته زیان نه رسوي بلکې روژه پرې اسانه کیږي. دوی روژه ونیسي او د قطو لوبه پیل کړي، ناولونه او افسانې ورواخلي، سندرې او موسیقي اوري، فلمونه ګوري، له ملګرو سره ناستې او مجلسونه کوي، او که دا یو کار هم ونه کړي نو غیبت او هجوې ته به لاسونه ورواچوي. په روژه کې دی چې ګیډه تشه وي نو انسان ته د خپل ورور غوښه خوړل هسې هم ډیر زیات خوند ورکوي. د دې پایله دا وي چې کله نا کله دوی سهار په دې بوختیا لاس پورې کړي او بیا د موازن په اذان له دې کارونو لاس اخلي. د دې بدې علاج دا دی چې انسان چفتیا د روژې د آدابو څخه وګڼي او کوښښ وکړي چې لږ تر لږه چټیات وغږوي. او د رښتیا او درواغو په برخه کې خو پکار ده چې خپلې ژبې له یوې مخې ته قلف واچوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه شخص چې دروغ وویل او پر هغه عمل کول پرې نه ږدي، الله تعالی دې ته هیڅ اړتیا نه لري چې د خپل خوراک او څښاک پرېږدي. د دې دوهمه تداوی دا ده چې په کوم وختونو کې له اړینو کارونو څخه وزګار وي په هغو کې د قرآن حدیث مطالعه وکړي او پر دین ځان پوه کړي. د روژې دا فرصت غنیمت وګڼي او د قرآن کریم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښودلو دعاګانو یو څه برخه زده کړي. په دې ډول به دی له هغو بوختیاوو څخه هم ژغورلی وي او وروسته به یې همدا زده کړي زیرمه هم په زړه کې د الله تعالی په ور په زړه کولو کې مرستندوی وي. څلورمه بدي دا ده چې انسان ځینې وختونه روژه د الله تعالی لپاره نه نیسي بلکې د خپلې کورنۍ او یا خپلوانو له ملامتیا څخه د ځان ساتلو لپاره نیسي، او کله بیا په خلکو کې د خپلې دیندارۍ د دبدبې د ساتلو لپاره دا زیار ویستل کیږي. د دې څیز له امله هم روژه نه پاتې کیږي. د دې درملنه دا ده چې انسان هر وخت خپل نفس ته د روژې ارزښت په ډاګه کړي او لارښوونه ورته وکړي چې خوراک، څښاک او داسې نورو خوندونو خو هڅه هم پرېږدي نو ولې د الله تعالی لپاره نه پرېږدي. د دې ترڅنګ د روژې میاشتې د روژې ترڅنګ د نفلي روژې هم کله ناکله نیسي او تر ډېره دې هڅه کوي چې له نورو یې پټې وساتي. له دې څخه همدا تمه ده چې دا فرد روژې هم کوم وخت الله تعالی ته سوچه وګرځي. د روژې ګټې: اول، د خوشحالي د زیري ژمنه او د جنت ګټل دي. دوم، د نفس پاکوالی او د بدن د روغتیا ساتنه ده. دریم، د الله جل جلاله مینه او اطاعت ترې راټوکېږي. څلورم، طبیعتونو ته سپېڅلتیا بخي او د نفس سرغړونه ځپي. پنځم، د بنده د سموالي او په سمه لاره د استقامت دلیل ده. شپږم، د حرامو کارونو له ترسره کولو څخه د امن ډاډمنتیا ده. اووم، د الله جل جلاله ویره پیدا کوي. اتم، په زړه کې د الله تعالی کلک حضور پیدا کوي. نهم، له نورو مخلوقاتو سره له ورتوالي انسان لري کوي. په دې کې د روغتیا برخه هم شته ځکه معده د ناروغۍ کور ده او پرهیز یعنی لوږه د ټولو درملونو سر ده. 11، د شیطان سره جنگ ده. 12، په دې کې د بېوزله او هغه ناروغ چې له خوړو منع شوی وي د درد احساس ده. روژه او دعا. روژه او دعا له بل سره پیاوړې اړیکه لري. د عبادتونو بدل او اجر په آخرت کې ورکول کیږي، خو د روژې یو ستر عوض په همدې دنیا کې د دغه په بڼه انسان ته ورکول شوی. د روژې په میاشت او د روژتي انسان د دعا منل کېدل انسان ته دا ډاډ بخي او په زړه کې د روژې درناوي ته زیاتوالی ورکوي. الله تعالی لومړی پر انسان روژه فرض ګرځولې، ورپسې د دعاګانو د منل کېدو زیری ورکړی. په قرآن کریم کې راځي البقرې سورت 186 آیات 16 او چې بندگان مې زما په اړه تا کله وپوښتي نو ورته ووایه چې زه بالکل نږدې یم. د غوښتونکي سوال قبلوم، کله چې ما ور وبولي نو زما بلنه دې هم ومني او پر ما دې ایمان راوړي تر څو په سمه لار محکم پاتې شي. په تفسیر ابن کثیر کې د دې آیات په تفسیر کې لیکل شوي. د روژې اړوند احکامو کې
د دې آیاتونو د راوړو حکمت دا دی چې د روژو له پای ته رسیدو وروسته د خلکو دعا ته پام شي، بلکې هره ورځ دې د روژه ماتي پر مهال ښې ډېر دعاوې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي روژتي د روژه ماتي پر مهال چې کومه دعا کوي الله تعالی یې ارومرو قبلوي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه به د روژه ماتي پر مهال خپله کورنۍ او ماشومان راوغوښتل او په ګډه به یې دعاوې کولې. په ابن ماجه کې هم د حدیث روایت شوی او په هغه کې د صحابهو دعا را نقل شوی. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لي، یعنی ای الله تعالی ستا پر هغه رحمت له تا غوښتنه کوم چې له هر څه را چارپیر دی، زما ګناهونه راته وبخښه. او په حدیث کې راځي چې د 3 کسانو دعا نه رد کیږي: د عادل پاچا، روژه لرونکی شخص او مظلوم. دا وه د روژې مبارکې میاشتې په هکله لنډه کتنه او څېړنه. پای.